بدګماني لنډه او دردونکې کیسه. امید لرم چې تر پایه پورې را سره واورئ. نیمه شپه وه چې د ټلیفون شړنګا پورته شوه. هغه له خوبه راویښ شو. په ډډه کوږ شو. د میز پر سر ایښی ټلیفون ته یې لاس ورور. ټلیفون یې پورته کړ. دله د بلې غږ نه و کړی چې د ټلیفون له لوري د یو کس اواز په داسې انداز کې واورېدل شو لکه څوک چې چاته په پټه خبرې کوي. شبنم و شبنم ویښه که ویده، په کور کې ولې خبرې نه کوي؟ هغه نه پوهېده چې څوک یې په دا نیمه شپه د ښځې نوم اخلي. ایمل ستونه یې راښ که، زړه یې و چې ورنه پوښتنه وکړي چې څوک یې، خو د ټلیفون اړیکه پرې شوه. ایمل د سوچ او سودا په دریاب کې ډوب شو. فکر یې کوه چې کیدای شي دی د خسر د کور د کوم کس آواز و. بیا یې سر وخوځاو ویې ویل نه خسر خو مې د پوخ عمر سړی دی، د هغه آواز خو پیژنم او ښایي مې بیا د هغه پر خلاف کم عمره زلمی دی. بیا به یې له ځان سره وویل خدانو د چا آواز شو؟ دا وخت شبنم ته وکتل چې پر پالنګ د ګروپ رڼا ته له خپل کوچني زوی سره ویده وه. شبنم لکه هوره د خپل ښایست په پلوشو کې ډوبه وه. ایمل سګرټ ولګاوه. له ځان سره یې وویل کیدای شي زما د دفتر کوم ملګري راته ازار راکړی وي. دا وخت یې غمجنه مسکا وکړه. بیا یې وویل نه، زما د ښځې نوم د دفتر ملګرو ته څه معلوم دی؟ او بله دا چې د ټلیفون آواز نااشنا و. په زړه کې پرېوته چې ښځه خامخا له چا سره جوړه ده. بیا یې هغه لیک ور یاد شو چې څو ورځې وړاندې د کور په دروازه کې موندلی و او پکې لیکل شوي و شبنم جانې کله به بیا سره وګورو. په کوڅه کې یوه بله 12 کلنه جنۍ هم شبنم نومېده چې هر سهار به ښوونځي ته روانه وه. ایمل فکر کاوه چې دا لیک ښایي کومې جنۍ هغې بلې جنۍ شبنم ته لیکلی وي او کیدای شي کوم چا د لیک او کاغذ د احترام په نیت د دروازې په درز کې ایښی وي. خو د دې شپې د ټلیفون نه اشنا غږ هغه پر خپلې ښځې بدګمانه کړ. له ځانه سره یې وویل چې بل ځل به کوشش وکړي چې د ټلیفون غږ ته په ښځینه آواز ځواب ورکړي. تر سبا یې د سوچ وزغلاوه. سهار یې چای هم ونه څښه. که څه هم شبنم ورنه په ډېره مهربانه مسکا وپوښتل چې ولې د مزاج ټوټې چوپ او خاموشه دي، خو څه یې ونه ویل. یو بل څه یې بانه کړل. شبنم ګمان کاوه چې ښایي په کومه خبره ورنه خفه وي. له کور نه د وتو پر وخت یې خپل پر نکریزو سره لاسونه د هغه له غاړې تاو کړل او خپلې سینې ته یې رانږدې کړ. خو د هغه د زړه بازار د ګمان او شک احساس لوټلی و. د زړه په زور یې له مسکا سره سر وخوځاوه. له سوړ اسویلي سره یې سترګې یوې او بلې خوا واړولې لکه څوک چې په حرکاتو کې د چا د پوهولو کوشش کوي او دا ورته ښایي چې ګوندې په نیت یې پوه دی. ایمل ووته. شبنم ټوله ورځ په سودا تېره کړه. یو ځل یې وویل بېګا مې ورته چای نه و دم کړی لکه چې په هغې خفه دی. بیا یې وویل ماښام مې ورنه کالي وغوښتل لکه چې هغې خبرې پرېشانه کړی. شبنم له ځان سره څه و څه ویل، خو داسې څه یې ونه موندل چې ګوندې د ایمل د خفګان لامل یې ګڼلی وی. شبنم ډېره ښکلې وه. هغه ډېر ځله یو او بل وغوښتله، خو بلار به یې ویل چې هغه یې خپل وراره ایمل ته ورکړي. شبنم هم له ایمل سره مینه درلوده. یو ورځ یې د پلار د پوښتنې په ځواب کې د یوې معنا لرونکې مسکا په ژبه هغه په دې پوهولی و چې د تره له زوی ایمل سره مینه لري. ایمل هم د زړه په تاج محل کې شبنم ته ځای ورکړی و. رحیم ګل به خپل زوم ته هر وخت دا خبره کوله چې د خان له زوی سره د ناسته پاسته نه کوي. هغه به ویل چې د خان زوی نه خوښیږي، خو نوره خبره له ایمل نه پټه ساتلې وه. په شپه ایمل کور ته لږ څه ناوخته راغی. شبنم پر شونډو مهربانه مسکا وزغلوله. د هغه له غاړې لاس تاو کړ. ورته ویې ویل د نسیم پلاره څو ورځې وشوې چې د زړه بازار دې وران دی، له ما نه خو به نه وي خفه؟ ایمل پر شونډو د نارضایتۍ او خفګان نښې وزغلولې. د مخ په اړولو یې وویل شبنم په زخمونو مې مالګې مه دوړوه. زه او ته خو سره پوهېږو. په ما دې د ماشومانو ګمان کړی که څنګه؟ تا زما له ښو اخلاقو بده ګټه پورته کړه. د شبنم پر اننګو اوښکې لارې جوړې کړي. په ژړغونې اواز یې وویل زه خو په خپله ګناه نه پوهېږم، که کومه خبر رانه زیاته کمه شوي راته ویې ویه. ایمل ورته وویل ښه اوس دې ګناه درته ووایم ها؟ ما خو ویل چې ته به بې وفا نه یې. خو بیا د مخ په اړولو وویل خیر هر څه به اسانه شي. د
شبنم ګریوان له اوښکو ډک شو. د هغې هره سلګۍ د سپېڅلتیا شاهده وه. خو ایمل د شبنم د بدګمانۍ په باب څه و څه فکرونه کول. شپه پخه شوه. د شبنم اروا ځان د خوب پریښتو ته وسپاره. ایمل به پرله پسې سیګرټ لګول. کله به یې پر دیوال ځوړند ساته او کله به یې د ټلیفون ډبي ته کتل. هغه به په یو بل لوري د نه زغم او انکار په معنا مخ واړاوه. ایمل بیا د ټلیفون زنګ ته انتظار و. نږدې 1 بجه کېدونکې وه چې د ټلیفون زنګ وشرنګېده. شبنم ویښه شوه، سترګې وغړولې. ګوري چې میړه یې ناست دی. ایمل سمدواره ټلیفون پورته کړ، په داسې حال کې چې له سترګو د قهر او غضب سپرغۍ پورته کېدې. ټلیفون یې غوږ ته وړاندې کړ. یو ځل یې له ځان سره وویل چې ټلیفون کوونکي ته ښه ډېر بد رد ووایي. بیا یې وویل نه پرېږده چې څه وایي. لږه شېبه په ټلیفون کې خاموشي وه. بیا پکې څو ځله پوف پوف وشول. ایمل هم همدا شان عمل تکرار کړ. د دې وروسته یو نااشنا ټیټ غږ واورېدل شو. شبنم و شبنم، لکه چې ویده وي. ښه پوه شوم چې ولې خبرې نه کوي. ما درته نن په بازار کې یو وړه شان تحفه اخیستې. همدا اوس مې ستاسې د کور له دروازې سره وغورځوله. بیا در سره پورته کړه. نورې خبرې به بیا کوو. دا وخت د ټلیفون اړیکه پرې شوه. ایمل پاڅېدل، المارۍ یې لاسي چراغ واخیسته. هغه په داسې حال کې چې شبنم ورته په حیرانتیا کتل له کوټې ووته. د انګړ د دروازې تر څنګ د چراغ په وړانګو یو بل لوري وکته. دا وخت د پلاستیک یوه کڅوړه وموندله. هغه کڅوړه یې راپورته کړه، زر زر یې سره پرانیستله. ګوري چې په خلطه کې د شونډو د رنګ ډبی پروت دی. پر شبنم یې بدګماني له حده زیاته شوه. کوټې ته ننوت، په چوپه خولې د پلاستیک کڅوړه په المارۍ کې کېښوده. لږ شېبه به یې څه سوچ وکړ. د قهر به داسې شو لکه کومه ناترسه د غره بلا. دا وخت په دیوال کې ځوړندې توپانچې ته پام شو. په ذهن کې د ټلیفون د نااشنا اواز ازانګې کړنګېدې. څو ځله یې پرېکړه وکړه چې تومانچې ته لاس کړي، خو بیا به یې په زړه کې څه تېر شول. شپه سبا شوه. سهار د وخته له کوره ووته. ورځ یې په دفتر کې بېچورته تېره کړه. شبنم هم ټوله ورځ اوښکې تویولې. هغه نه پوهېده چې میړه یې په څه خواشینی دی. ماښام شو. د تیر په څېر د ایمل د راتلو لار څارله. په کوټه کې خاموشي وه. ماشوم نسیم په خواږه خوب ویده و. شبنم په ویرجن او پریشانه انداز چوپه خوله ناسته وه چې د ټلیفون زنګ وشرنګېده. شبنم ټلیفون پورته کړ. د بلې له ویلو سره د خور آواز واورېده. سلام شبنم، شیلا خبرې کوم. څنګه یې؟ لالا او نسیم جان څنګه دي؟ شبنم خپلې اوښکې پاکې کړي. کوشش یې وکړ چې خور یې ورباندې پوهه نه شي. وی ویل شکر دی. تاسو څنګه یې؟ ادې او دادا خو به ښه وي، ولې نه راځئ؟ دا وخت نسیم کور ته راورسېده. ګوري چې د کور دروازه بنده ده. په زړه کې د بدګمانۍ توپان په څپو شو. له ځان سره یې وویل چې پر دیوال واوړي. همداسې وکړل. د حویلۍ یوې او بلې خواته د شک په انداز وکتل. بیا کرار د خپلې کوټې په لور روان شو. هغه د شبنم خبرې واورېدې. لږه شېبه یې غوږ ونیوه. د شبنم خبرې واورېدې. په دې پوه شو چې شبنم له چا سره خبرې کوي. فکر یې کاوه چې په کوټه کې خامخا څوک شته. په ډېر احتیاط یې قدمونه واخیستل. کله چې له کړکۍ سر دننه کړ، ګوري چې شبنم د ټلیفون غوږ ته نیولی. په دې وخت کې شبنم خپله وروستۍ جمله تکرار کړه. زما هم یادېږي، سبا له خیره راشه. ایمل په زړه کې وویل هغه د خبرې ورسره وکړي. زه خو وایم چې څه خبره شته. دا وخت یې څپې وهونکی طغیان په روحیاتو کې څرګند شو. په توپاني آواز یې وویل وښځې. له دې سره شبنم ټوپ کړل. نږدې وه چې زړه یې له ویرې ووځي. هغه لکه پاڼه داسې رپېدله. شبنم فکر نه کوه چې ایمل به لکه د غل په شان کوټې ته راځي او بیا به پر هغې ناڅاپي غږ کوي. دا وخت د ایمل له سترګو سمې وینې څڅېدې. هغه لکه 40 ورځې وړاندې چې 10 لیونو سپو داړلی وي. جنون او بې خودۍ یې له اروا غځونې کولې. له دې سره کوټې ته راننوت. د وروستي ځل لپاره یې له معنا ډک استقامت اختیار کړ. ویې ویل ای ښځې، له چا سره دې خبرې کولې؟ شبنم په ویره اخیستې انداز هغه ته ستړي مشي وویله. هغه د سترګو له پټولو داسې وښودله چې یوازې د خپلې پوښتنې د ځواب اورېدو ته وخت لري. او بس شبنم پوهه شوه چې میړه یې شک لري.
وی ویل د نسیم پلاره له خپلې خور شیلا سره مې خبرې کولې. ایمل په ناراضه حالت یو بل لور ته وکتل. زړه د څه مشوره ورکړه، خو بیا شبنم ته په امرانه انداز وویل ته ویده شه، ما نور خپل کار ته پرېږده. شبنم پر خپل بستره وغځېده، ښې ډېرې اوښکې تویې کړي. هغه خپل محسومیت او پر دغې معما د نه پوهېدو حالت ځوروله. لږه شېبه وروسته ډېر خفګان اروا د خوب پرښتو ته وسپارله. ایمل بیا د سیګرټو د لوګیو په دنیا کې ورک و. هغه د درېیمې شپې ټلیفون ته منتظر و چې د تیر په څیر بیا ټلیفون وشرنګېده. د په پټه خوله ټلیفون پورته کړ. بیا همغه ټیټ آواز واورېدل شو. شبنم جانې موزې په کور کې دي؟ ښه پوه شوم، خو ګوره نن ماښام چې ستا له څنګه رسختېدم ستاسې په کور کې رانه د جیب دسمال غورځېدلی. پام دې وي چې د چا لاس ته ورنشي. شپه دې په خیر. ټلیفون کېښودل شو. ایمل بیا لاسي څراغ واخیست. رڼا په برکت یې د کوټې د دروازې له بریده د انګړ تر دروازې ځمکه وکتله. د انګړ دیوال ته څیرمه یو دسمال پیدا کړ چې د عطرو خوږ بوی ترې پورته کېده. دا وخت د شک ټوله کیسه په ګمان واوښته. نور یې نو عقل له لاسه ورکړ. په ویره اچونکي انداز یې پر کوټه ورننوته. د دروازې له ګړپ سره شبنم خیس کړل. ایمل سم د واره د توپانچې پر ماشه ګوته راښکله. څو پرله پسې ډزو د شبنم سینه غلبیل کړه. هغې یوازې د لږې شېبې لپاره نسیم ته چې چیغې وهلې وکتل، او له دې سره د ژوند ډیوه د مرګ د تیارو په سمندر کې ډوبه شوه. شپې د غم سرنده غږوله چې سهار شو. ایمل خلکو ته داسې ښودله چې په خطا کې ورنه شبنم وویشتل شوه، خو په زړه کې ورته ځان ډاډه ښکارېده لکه کوم جایز کار چې کړی وي. سبا د شبنم جنازه پورته شوه. په هدیره کې ډېر خلک راټول وو. اجمل ایمل ته وکتل. په زړه کې وویل ما ته هم خلک اجمل خان وایي. داسې کار مې در باندې وکړ چې ور باندې پوه هم نه شوې. اجمل د شبنم جسد ته وکتل چې سپین کفن یې په وینو رنګ و. لږه شېبه د قضاوت په نیت سره څه په زړه کې تلل وراتلل. بیا یې وویل خو افسوس چې د شبنم په لمن داغ نه وی لګول شوی. هغه مهال چې شبنم لا تنکی ماشومه وه، د کلي خان جمیل خان به ویل چې خدای دې د بل چا نه کړي. کله چې پیغله شوه څو ځله خپل زوی اجمل ته وغوښتله، خو د شبنم پلار رحیم ګل انکار کوه او خان یې څو ځله ناهیلی ځواب کړی و. کور مې د زړه ورپسې وران شو. کور مې د زړه ورپسې وران شو. په یار ودان شول د لحد تور دیوالونه. کال بدلیدل لا پکې څه دي؟ کال بدلیدل پکې لا څه دي؟ وخت زورور خو لوی خلک بدلوي نه. د فکر ټال دې راته جوړ کړو. د فکر ټال دې راته جوړ کړو. ته رانه لاړې زه یوازې زنګېدمه. پر ما لا باد د دنیا لګي. پر ما لا باد د دنیا لګي. د یار په قبر سپېلني ټالی وهینه. په نیمه شپه سپوږمۍ ته ګورم. په نیمه شپه سپوږمۍ ته ګورم. ما پکې نښې د جانان لیدلې دینه. څنګه دې وبخم لالیا، څنګه دې وبخم لالیا. له خدای را کړې خندا تا بې برخې کړمه. پر تا به څنګه شپه تیریږي، پر تا به څنګه شپه تیریږي. ما ته د زړه له درده نه راځي خوبونه. له مجبورۍ مې درته شا کړه، له مجبورۍ مې درته شا کړه. نه بې وفا یم نه په زړه کافره یمه. تسلي مه راکوئ خلکو، تسلي مه راکوئ خلکو. لالی مې راولی چې زړه مې صبر شي نه. په توره شپه مې پسې بوځئ، په توره شپه مې پسې بوځئ. تړلی زړه مې زنځیرونه ماتوي نه. چا سره خوا کې لالی ناست وي، چا سره خوا کې لالی ناست وي. څوک په کلونو انتظار ورته کوي نه. د زړه له درده څوک خبر کړم،
د زړه له درده څوک خبر کړم، چاته نارې کړم، چاته وکړم فریادونه. د دروازې ځنځیر را جوړ کړه، د دروازې ځنځیر را جوړ کړه، وزګاره خلک دي لمنې توروینه. ستا به زمانه ګیله کیږي، ستا به زمانه ګیله کیږي، زما د کور په خلکو نه رسي لاسونه. که د جهان طبیبان راشي، که د جهان طبیبان راشي، چې می جانان پوښتنه نه کړي و بمرمه. د جانان سترګې می یادیږي، د جانان سترګې می یادیږي، په خوب یې وینم چې ګیلې راته کوینه. زما مغرور لالي ته وایه، زما مغرور لالي ته وایه، په رنځ اخته جانان دی ډېر ډېر یادوینه.